پایا عزت چې کومه جینۍ ناسته نو هغې ته ګفټینګ نه کیږي او چې کومه فحاشي کوي څوک ورته کپړې وباسي څوک ورته څه کوي څوک ورته اوبه اچوي څوک څه نو هغې ته به ورور هغه ګفټینګ کیږي چې د یوې شپې به هغې ته 15-16 لکه روپۍ راځي نو د هغې بیا کار څه دی چې بهر وځي پښتنو ته وګوره چې دا څونه لیوني دي لکه لیوني به درته ونمیم کمک البم درته ونمیم بل الفاظ زه ویلی نشم موږ د پردو سړو مخکې کینو سرتورې د چا مخکې ګډیږو د چا مخکې څه کوو دا زموږ لږه ګناه ده چې لا دا ګناه هم موږ وکړو چې په ویډیوګانې فحاشي موږ خپل ځان ښایو پلیز د یو 2 پیسو دپاره خپل عزت مه خرڅوئ کول په دې نه غواړم چې سبا ورځ زموږ دا پښتانه دي امید در باندې کوي امید در باندې پاکوي یو جینۍ بدکاره ده یا یو الک بدکار دی یا دا دی یا دا دی ګوره څوک د خوشحالۍ نه په دې فیلډ کې نه راځي څوک هم دا نه وایي چې د یو پردي سړي مخکې دی له سوشل میډیا د ورې دا راته ووایه چې ستا خپل څه چینل ټیک ټاک فیسبوک یا څه شته که نشته یاره زما خو خپل پیج هم دی خو زه یې نه یوز کوم په خپله بس زما شوق نشته دونه که نه ټیک ټاک مې هم شته شکر الحمدلله خو هغه هم زه دونه نه یوز کوم چېرته میاشت 2 پس چېرته ویډیو جوړه کړم ورکم که نه نو لکه هغه ډیلی والا سسټم نشته ګوره که موږ وګورو نن سبا چې کوم سنګر دی کوم ایکټر دی څومره هنرمندان دي خپل چینل یې جوړ کړو د هغې نه له باقاعده انکم راځي خو نو زه غواړم چې پکار چې د دې نه خو تام پیدا اخیستې او الریډي ته ډرامې په سیټ باندې موجود یې ښه ریکارډینګ کوې ته نو بس دا خو ستاسو ښه خبره ده او داسې دم چې هر یو کس چینل جوړ کړی دی خو مونږ هم چینل جوړ کړی دی انشاءالله هغې دپاره به اوس مونږ ورو دغه کوو شروعات کوو او په کار هم ده خو بس زمونږ لږې خپلې مسلې مسایل دي زما امي بیماره ده هاسپیټل کې ده دغه ده نو بس په هغې په وجه باندې مونږ لږ ودرېدلي یو که نه نو انشاءالله الله دې پاک زما امي ته صحت ورکړي ټول مسلمانان زما د امي دپاره ټول مسلمانانو دپاره زه په خپل هم دا دعا کوم چې څوک مشران څوک کشران او ناجوړه هغه ته الله پاک صحت ورکړي ولې چې بیماره یو انسان کور کې پروت وي نو هغه سم نشي کولی او زما بیا امي بیماره ده نو بس ټول مسلمانان ته مې دا خواست دی زما د امي دپاره دعا کوئ چې هغه الله پاک ټیک کړي روغه کړي په صحت روغه شي په خپلو خپو وګرځي نو د هغې نه بله غټه خبره زما نشته ته زما امي بیماره ده نو ستاسو په کور کې د ګټې وټې صرف ته که نو څوک شته نو شکر الحمدلله زما ابو شته زما رونه شته ولې نشته زما ابو خپل شاپ دی کریانۍ نو شکر الحمدلله چې هغه مسله زموږ کره نشته زه خو دې بس اوس واده شوې یم او شکر دی زما یو زوی دی نو زه خو خپلې فیملی دپاره دا فیلډ کوم او امي ابو بي دا بس چې سمې د لاسه کیږي او کوم ورسره او الله دې ډېرې راکړي چې ډېر ورسره وکړم د الله په دربار کې هېڅ کمی نشته نو په مور پلار باندې سم نه دي ورک که دا غونډ جهان هم زه خپل مور پلار له ورکړم که نه تحفه کې نو هم د هغوی د یوې نشم پوره کولی نشم ډېر زیات ولې چې مور پلار خو مور پلار یي که نه دنیا پیدا کېدی شي رونه خویندې به ته جوړ کړي دغه به جوړ کې خو خپل سکم مور پلار نه دی دا په مور پلار نه جوړیږي د مور پلار رشته شته نه په دې دنیا کې بل اخیری یو خبره کو په ټیک ټاک باندې کوم ګورو نن سبا په لایو ټیک ټاک باندې ډیر زیات فحش خبرې کیږي ډیر زیات فحش کوم هنرمندان موږ ګورو هغوی په ډیر زیات دغه کوي نو ته څه دغه حوالې سره میسج ورکول غواړې یاره تاسو ته یو خبره وکړم په دې حواله سره زه خبره کولم نه غواړم او کولم غواړم کول په دې نه غواړم چې سبا ورځ زموږ دا پښتانه دي امید در باندې کوي امید در باندې پاکوي صحیح شو او زموږ دا خپل اکټران دی هغه وایي چې موږ دا چل کوو نو ته هم کې صحیح ده خو خیر هغه خو ټولو دنیا ته نظر راځي نو بس زما خپلو خویندو وروڼو ته هم دا خواست دی که نه که هغه زموږ اکټران دي که د اکټران نه علاوه دي زه دا نه وایم زموږ په دې شي کې الله نصیب لیکلی د پیسو صحیح ده ولې چې دې نه علاوه موږ نور کار نشو کولی موږ چا کره خدمت نشو کولی بل څه نشو کولی نو د آیا عزت خو موږ له الله پاک سر سترګې راکړي که نه چې د خپل آیا عزت خو موږ په خپله ساتو صحیح ده مونږ به دا خلکو ته نه وایو چې دا یو جینۍ بدکاره ده یا یو الک بدکار دی یا دا دی یا دا دی ګوره څوک د خوشحالۍ نه په دې فیلډ کې نه راځي څوک هم دا نه وایي چې د یو پردي سړي مخکې دی زه خپله لوپټه وغورځوم که راځي څوک په د مجبورۍ نه راځي صحیح ده نو زه خپلو خویندو وروڼو ته هم دا وایم چې څوک د مجبورۍ نه راغلی دي نو پلیز د یو 2 پیسو دپاره
خپل عزت ما خرڅوي. زما مطلب زما خیال پونه زه تا ته وایم لکه په ټیک ټاک باندې چې دا کوم راځي ډېرې فحاشۍ کېږي که نه ډېرې فحاشۍ مطلب کوم پنشمنټ کېږي یاره غاړه کولاو کو یاره پرتوګ وباسه یاره دا خبره دا ورم دا خبره ته ما دا خو د یو 2 پیسو دپاره یې کوي که نه. نو زما مایند هم دا تاسو له راغی چې زما هماغه خویندې وروڼو ته دا خواستی چې د یو 2 پیسو دپاره خپل عزت مه خرڅوئ. دې باندې پښتون بدنامېږي. صحیح شو. په دې خو زمونږ هم دا پښتانه ورسره کینی که نه. ګوره چې زمونږ دا پښتنو ورته ګفټینګ سمې جینۍ ته به پښتانه ګفټینګ نه کوي. زه الان کې خپله ټیک ټاک ته کینم خو ما چېرته نه گیم کړی نه پنشمنټ کوم او کله یې کوم چېرته کال پس په راشم کله 1.5 کال پس راشم. صحیح شو. یا چېرته 15-16 میاشتې پس راشم ټیک ده. خو لکه زه داسې نه راځم چې زه په خپلو اخلاقو ډېره کې دنده کینم نه بې فضول خبره ټیک ته خپل بروډ ته کسانو راخېجم خبرې اترې. اوس چا زما په نوم باندې آی ډي جوړه کړې ده نو زموږ د پښتنو ته وګوره چې دا څونه لیوني دي. لکه لیوني به درته ونمیم کمکل به هم درته ونمیم بل الفاظ زه ویلی نشم. صحیح شو. دا هغه دي. ګوره اوس تا ته یو انسان ته پته چې زه لا یو راځم او دوی ما ښه اینی چې لکه دا په تصویر نه راځي دا لا یو په خپله کینی خبرې اترې کوي. وروره زما آی ډي چا جوړه کړې ده زما تصویر به پې پروتي اواز به نه دا خلک به راځي ګفټینګ به ورته کوي. ما ته خلک وایي ته لا یو راځي زه ورته یم زه لا یو نه راځم ظالمانو. زه خو چې لا یو راشم زما په اول لا یو خبره کې هم دا خبره وي چې زما مینوالو زه تاسو لا په کلاو مخ راځم. ولې چې ما په دې سکرین باندې ما خلک ګوري په ډرامو ما ګوري په ټي وي ګانو ما ګوري زما فیس خلک پیژني نو ما له په کار څه دي چې زه خپل تصویر ولګوم او زه کینم او تاسو ما ته ګفټینګ نه کوئ او هغه بغیر تصویره ناسته ده هغې ته تاسو ګفټینګ کوئ نو دا خفګان هم په دې ذکر راشي. خو لکه پایا عزت چې کومه جینۍ ناسته نو هغې ته ګفټینګ نه کېږي صفا خبره او دا ټوله دنیا هم ګوري دا زما د خولې خبره صرف نه ده خلک یې اینې ړانده نه دي. صحیح شو. او چې کومه فحاشي کوي څوک ورته کپړې وباسي څوک ورته څه کوي څوک ورته اوبه اچوي څوک څه نو هغې ته به ورور هغه ګفټینګ کېږي چې د 1 شپې به هغې ته 15-16 لکه روپۍ راځي نو د هغې بیا کار څه دی چې بهر وځي چې په ویډیو کې تاسو ته هر څه ښیي او زمونږ خو وروره مجبوري ده مونږ خو دا شی کولی نه شو او نه دی الله پاک په مونږ وکړي او خدای دې دا کمې تور سرې دي الله دې دوی تم د نیکې هدایت وکړي الله دې پې د رحم اوبه واړئ چې د دې شي نه کلار شي. د عزت نه خو خواږه د عزت نه خواږه سم نشته. زه به پیسې واخلم خو چې سبا زما عزت نه وي نو څه به صحیح ده. دغې ښځو به بچي دغې ښځو به خاوندې دغې ښځې به وروڼی څوک به یې د مجبورۍ نه کوي خو زه دا نه وایم چې دوی به یې د فحاشۍ نه کوي یا به یې د دغه نه کوي خو خلکو ته خپله چې تاسو مجبوري بیان کوي که نه هم درته نیکعمله سړی پکې راشي دا بدعمله پکې ډېري. خبره دا ده که نه چې زه په خپله په ما باندې یو ټایم داسې راغلی و که نه چې د رزق درک مې هم نه لګېدو او چې زه لا یو ته راغلم او ما خلکو ته خپله مجبوري غریبي بیان کړه نو هغې کې څه داسې خلک وو چې ما ته هغه ووایي چې نه نمبر یې درنه مونږ نه اخلو خو مونږ درته ګفټینګ کوو د ګفټینګ په ذریعه تا ته پیسې درځي. زما په مجبورۍ ما ته راولېږلې نو زه وایم چې دې نورو ښځو ته به یې لېږي خو بس نه شو ویلی چې دا خلک دونه په پیسه به څه کوي ظالمانو قبر ته به ځئ په دې پیسه به تاسو څه کوئ. مونږ که دلته بنګلې واخلو که هر څه واخلو خو دا زموږ په کار نه راځي مونږ به تش لاس د دې ځي نه ځو مونږ به تش لاس ځو. هغه یوه کیسه وه یو باچا و وایي هغه ورته وایي چې کله زه مړ شم نو زما یو لاس به د کفن نه راوباسئ. صحیح شو. چې هغه کله مړ شو ویلا به کفن د بنې کو چې څنګه یې بوتلو یا یو لاس یې وله بهر راوباسلی و غټ کاري صاحب ولاړو هغه نه خلکو تپوس وکړو وایي دا یو لاس وله ده ولې راوباسلی دی لکه دا خو چې کفن دفن کې هم داسې هغه ورته وي دا د دې دنیا دا میسیج دی چې دا واورئ چې زه باچا یم زما هر څه دي او دا د دې دنیا نه زم خالی لاس ځم نو زما دې خلکو ته دا خواست دی زه په خپله ما پسې به هم خلک کنځلې وینا کوي ولې چې دا انټرویو زه ورکوم ما ته به وایي چې ته په خپله کمه ښایي که نه ولې ما ته پته ده چې دا کېږي خو زما خلکو ته دا خواست دی چې ټیک ده مونږ دا کم یو په دې ګناه کې مونږ لږ کړېږو چې مونږ د پردو سړو مخکې کینو سرتورې د چا مخکې ګډېږو د چا مخکې څه کوو دا زمونږ لږه ګناه ده چې لا دا ګناه مونږ وکړو چې په ویډیوګانې فحاشي مونږ خپل ځان ښایو نو ظالمانو د قبر دپاره هم ځان له څه وکوئ د هغه جان سوچ وکوئ د الله نه ویرېږئ پیسه په کار نه راځي لږه وخورئ خو د عزت یې وخورئ
صحیح ده لږه وخورئ د عزت یې وخورئ بس الله دې تاسو خوشحاله آباد ساتي بس کوم ګورو زم پنکاران تاسو خلک څوک در ډمو څوک د سوي څوک دي اجبیا په دغه فن دې سپکو زمونږ د خو فن دې سپکو لا بیا چې موږ د دین خبرې وکړو نو بیا را پسې لا خلک خاندیم وایي تاسو په کورونو کې ولې نه کوئ نو لکه دنیا ته به داسې میسیج ورکوئ څه پته لګي ستا د میسیج نه څوک توبه وباسي دغه شي لکه دا خبره هم نشته دی کې به اوس ښځې داسې چې دا میسیج واوري سوچ کې راشي چې او د الله نه یره پیدا شي نو بس فحاشي ډېره ده او اخر وخت زه خلکو ته دا وایم چې مونږ لږ په ګناه کې کړي نور ګناهونه مه کوئ توبه وباسئ د الله نه پیسه په کار نه راځي تاسو بدلته اوس سره واچوئ کورونه به مو واخلئ ګاډي به شي بنګلې به شي خوراکې به څښه وکئ لږ دال ساګ وخورئ خو په عزت یې وخورئ بس دغه میسیج دی بس پښتو غسیم بدنامه ده نو پښتو زم د پښتنو خلکو بدنامه کړې ده خو دغه فحاشي دا نور بس ښه بدنامه کړې ده نو بس نو د پښتو راځي کنه نو مې د پښتو راځي نو مې پښتو راځي او پښتنه ده پښتون دی نو بس زما ټولو ته دا میسیج دی چې بس په عزت ژوند تېروئ خپل مور پلار سره پیار کوئ محبت کوئ خپل رونو خویندو سره او که رونو خویندو سره مه کوئ رونو خویندې هم د چا په کار نه راځي خو خپل مور پلار عزت محبت چې هغه درته وایي چې سحر دی نو ته ورته وایي چې سحر دی چې هغه وایي ماښام چې هغه درته وایي چې راشه نو 100 کاله پرېږدی او مور له ځئ ولې چې د مور پلار دعا چې کومه ده که نه هغه په دنیا باندې ضایع نه ځي بس دغه میسیج دی او الله خامان مننه قدرمن دا لیلا سواتی چې موږ سره خبرې اترې وکړې ډرامې ته باندې په سیټ باندې موجود یو دی پروډوسر چې کوم دی سراج علي خان صاحب دی رائټر او ډایرکټر چې کوم فرمان عمرزی صاحب دی دا به د نندارا ټي وي پروډکشن نه ریلیز کیږي ډېر زر به دا کمپلیټ شي د ریکارډینګ په تیزه سره روان دي او اوس په دې اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان